بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو نه مخلص موساز په خدمت کې حاضر یم وړاندې کوم د مینې خلوص بڑا پیرزونی مرګرو یو موضوع روانه ده ډېره زیاته او ډېره په ټرندینګ کې ډېره په تیزۍ سره ده او ما له خندام راشي او خندا په دې وجه راشي چې د ډېر دغه خلکو ته وګورم، د هغې دغه مېلمستیا ته وګورم، د هغې دغه نرتوب او د هغې دغه سړیتوب ته وګورم، د هغې دغه انسانیت ته وګورم. نو زما ډېر زیات زما په سوونو په زرګونو ملګري دي په دیر کې، په مختلف ځایونو کې، په شیرینګل کې، په میدان کې، په کومبړ کې، په بلمبټ کې، په دغه په واړی کې. د خدای بلا یاران دوستان لرم، د خدای بلا پراپر په دیر کې، د دیر نه بره قسم په خدای چې دومره پښتانه چې په لاره مې ویني نو پر رب یقین وکړه چې جامې را نشلي دې خوا ځو، اول به چیس کړو، اول به ډوډۍ خورو، بیا چې هر خوا ځې ځه. دومره مهمان نواز، دومره پښتانه، دومره کلک، دومره غیرتمند خلک د دغه غرونو. بیا چې پکې دا کومه موضوع ګرمه ده نن سبا، دغه هلک چې دا د امریکې نه کومه جینۍ راوستې ده یا ورپسې راغلې ده یا هر څه چل چې شوی دی، نو دا د یو پښتون کور ته راغلې ده، دا د یو پښتون وطن ته راغلې ده، دا د پښتنو علاقې ته راغلې ده، د پښتنو غرونو ته راغلې ده، د پښتنو د ځنګلو ته راغلې ده، دا د پښتنو د سیندونو ته راغلې ده، دا د علاقې ته راغلې ده، زموږ وطن ته راغلې ده، دا زموږ مېلمانه ده. هر څوک چې ده د هر وطن ده، د هر څه تعلق دی، د هر فیملي سره تعلق دی، ابه وي. خو پښتونه زه تاته دا وایم چې کله دا ستا ښځه شوه نو دا ستا د دې پرده، د دې چاردیواري دا په تا باندې فرض ده چې دا به ته پر چاردیوارۍ کې دننه کښېنې، دا به ته په خپله پرده کې دننه کښېنې. ته څنګه پښتون یې چې تا د زرګونو خلکو په مخ کې او دې سوشل میډیا والا کوم ځای چې دا روپیوال مایکونه والا نه دي چې دا مایکونه یې راغېستي او په بڼو کې منډلي او غرز او دا د کوم ځای نه راله او غرز او څنګه راله او بیا د انګریزي نه درځي، بیا هغې ته لکه د خرو ګورئ چل د مندلې دې نه څنګه تپوس وکړم نو تاسو هغه هلک ته بیا وایي چې دا څه وایي. مرن تاسو له شرم په کار دی، دا د جرنلسټانو کار دی، دا د هغه خلکو کار دی کوم خلکو چې د دې سبق ویلی دی، په دې پوهه دي، دا دغه پوهانو کار دی. دا ستاسو یا زما غوندې خلکو کار نه دی. تاسو چې کوم کار تاسو هغه کوئ. نو دغه سړي ته دغه ریکویسټ کوم چې د خدای ظالمه دا ستا چنګاله په کور کې کېنوه، د پښتنو په شان عزت ورکوه، د پښتو غونډه کې په یو دایره کې دننه کېنوه. تا ایستلې بار په کله په ټیک ټاک کې کله ورته وایي چې پاپا دلته راشه، پاکستان ته راشه، مړه دا خو موږ په شرمونو د خدای نیکبخته. لږ عقل زده کړه، لږ سړیتوب زده کړه او د خپله ښځه ښه په حیا او په عزت کې په کور کې کېنوه. زنده باد.